ملګرو السلام علیکم ملګرو، دا ویډیو کې به درته وښیم چې څنګه تاسو کولی شئ خپل موبایل ته فنګر لاک واچوئ. نو ملګرو په ویډیو شروع کوو. کله چې لومړی تاسو خپل د موبایل سیټینګ ته راسئ نو موبایل سیټینګ باندې به کلیک وکړئ. دلته تاسو موبایل سیټینګ کلیک کړئ، دغه کوم چې دلته لاک سکرین، دغه لاک سکرین باندې به کلیک وکړئ. کله چې تاسو لاک سکرین باندې کلیک وکړئ دغه لاندې ته راسئ. لومړی به دلته لاندې فنګر پرنټ نوشته وي، په دغه باندې به کلیک وکړئ. که چیرې دغه فنګر پرنټ ستاسو موبایل کې نه وي شته نو لومړی به تاسو راسئ دغه سکرین لاک ټایپ ته. دې ته چې کله راغلاست دا پیټرن کوډ به تاسو اول د وار ورته داخل کړئ. دغه کوډ مثال تاسو هر ډول کوډ ته داخل کوئ، دا به تاسو دا کوډ ته داخل کړئ. کله چې تاسو دغه کوډ ته داخل کړئ نو پر ډن باندې به کلیک وکړئ. دا د ملګرو لومړی به تاسو دغه کوډ ته داخل کړئ. که چیرې تاسو دغه کوډ داخل کړی وي خو ښه دی، که نه تاسو به لومړی دغه پیټرن کوډ ته داخل کړئ. چې کله تاسو دغه کوډ ته داخل کړئ تاسو به بار دلته دغه کلیک دغه فنګر پرنټ چې کوم نشته دی دا به الاو کړئ. په دې باندې به کنټینیو باندې به کلیک وکړئ. دا دی ملګرو دې تاسو ته ښیي چې تاسو دا رقم ګوته ورکړئ. خپل د موبایل شاته به داسې ګوته ورکړئ. نو زه خپله ګوته ورکوم. دا دی ملګرو. نو ملګرو تاسو به دا ګوته ښه داسې شاوخوا پر وڅرخوئ چې مکمله ګوته ونیسي. نو بیا دا دی ملګرو پروسس. ملګرو تاسو به کنټینیو باندې کلیک وکړئ. بیا ملګرو 100% پروسس تاسو په ډن باندې کلیک وکړئ. دا دی ملګرو ستاسو موبایل لپاره فنګر پرنټ